فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قدرمنو عزتمند ورونو یقینی خبر ده چې الله رب العالمین په دې مانځه کې بهترین فائدې کې خودلې دي، لیکن دا فائدې او انسان ته ملاویږي چې هغه د مونځ په شرعي آداب باندې کوي. ولیکم یو انسان چې د مونځ شرعي آداب نه ادا کوي د فائدو په بدله کې تدویل او هلاکت وعید ورکول شي. الله فرمای فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله رب العالمین فرمای وی هغه منځګزار لره د هلاکت وی چې کوم منځګزار د خپل مانځنه غفلت کوونکی. د بعضی منځونو ته د الله د منافق منځوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا د منافق منځ دی چې هغه کینی د لمر انتظار کوي تر دې چې لمر د شیطان د دواړو ښکرو تر مابین په ډوبېدو شي، د پاسېږي او څلور ټونګي ووایي او الله پکې نه یادوي مګر ډېر لږ. بعضې منځونه الله رب العالمین د ټکو د شپېلو سره مشابه کوي، وایي منځ نه دی بلکې ټکې او شپېلې دي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. نو د منځ د بهترینو شرایطو نه یو دا دی چې الله پکې منځ قبلوي او د هغې دپاره د فلاح وعده کوي، هغه په مانځه کې خشوع ده. الله رب العالمین فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع تعریف علما چې ذکر کوي وایي څه ته ویلی کېدلی شي؟ الانخفاض والذل والسکون، هغه ښکته کول، ځان الله ته ذلیله کول او آرام سره منځ ادا کول چې د الله رب العالمین په وړاندې باندې چې دی بېځای حرکات په مانځه کې نه کول. علما یې تعریف ذکر کوي وایي څه ته ویلی کېدلی شي؟ هغه دې ته وایي چې زړه د الله مخې ته په خضوع عجزۍ او پوره توجه باندې ودرې. یا دې ته ویلی کېدلی شي چې په زړه کې د شهوت اور مړ کې او زړه د الله د تعظیم په نورانیت منور کې. دغه وجه ده چې خشوع په مانځه کې پکار ده. یو روایت کې وارد کړی شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه د مانځه بهتري چې بیان کړې ده، نو بیا فرمایي وی ډېر کرته به یو انسان د مانځه نه راوګرځي او د هغې به لسمه حصه مونځ قبول شوی، نهمه به قبول شوی، اتمه به قبول شوی، نیم مونځ به قبول شوی. وجه به همدا یې چې په دې مانځه کې به د خشوع کموالی. بیا خشوع دو قسمه ده. اصلا کې خو خشوع د زړه صفت دی، خو اندامونو باندې هم سناسه د هغې آثار ښکاري. خشوع بیا دو قسمه ده. یو خشوع ته د منافقت خشوع ویلی کېږي، لکه څرنګه چې حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي تاسو د منافقت د خشوع نه د الله نه پناه وغواړئ. د هغه نه پوښتنه وشوه چې د منافقت خشوع څه ته وایي؟ وی ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، چې دا زړه وویني چې هغې کې خشوع شته او په جسد باندې خشوع شته او په زړه کې نشته دی، نو دقه د منافقت خشوع ده. عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی په مانځه کې ولیده چې سټې په مانځه کې کوږ کړی و. هغې ورته وویله چې ای د سټ خاونده، دا سټ د سم کا، خشوع په سټ کې نه ده، هغه په زړه کې ده. عایشه رضی الله تعالی عنها څه خلک ولیدل چې هغې په مزل کې به داسې کج وج روانو، نو چاته پوښتنه وکړه ویل دا څوک دي؟ ویل دا بزرګان دي، داسې مزل کوي. عایشه رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه
عادت ذکر کوي ویل چې عمر د تنه چې بکله مزل کو تیز مزل وکوم چې خبره به کوله نو خبره به خلکو ته اوروله او چې څوک به وونو سم به دردو چې چاله به طعام ورکو نو سم به سړی مړو او هغه صحیح ناسب د الله صحیح بندگی کوله. دیو جنا قران کریم کې الله رب العالمین هغه انسانانو ته سخت زورونه ورکوي چې د هغې په زړونو کې خشوع نه وي. الله فرمایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. هغه وخت مؤمنانو ته نه رانږدې شوی چې د هغې زړونه د الله ذکر ته نرم شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي مونږ چې اسلام راوړو نو 4 کاله بعد الله رب العالمین دا آیت مونږ ته نازل کړ، یعنی 4 کاله مونږ ته الله مهلت راکړ. په یو روایت کې دا راځي چې 14 میاشتې وروسته د نزول د قران کریم نه الله دا آیت نازل کړ چې ولې تاسو خشوع او تاسو کې عاجزي نه راځي. د خشوع په وجه باندې انسان ته فلاح او کامیابی نصیب کیږي. لکه الله فرمایل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دغه وجه چې سلف علما او په مانزه کې ډیر زیات عاجزي کوله. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راضی چې غیب منس کو په مانزه کې به د خپل आवाज بار بار تکرارو دا قرائت او داسې اوسیلی به په دې مانزه کې کول که چا به لیدلی نو دا یقیني پراته چې دا څوک لیونی دی په مانزه ولاړ دی. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په باره کې راځي چې دی به کله په مانزه باندې ودرېده بالکل به په مانزه کې خوځېده نه او خپل جسد به ګروه هم نه. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې دیو په مانزه ولاړو او د سره چې د حجاج ابن یوسف جګړه وه په منجنیق کې به ګټه کېښودلی شوه د دې په خوا کې به دا ګټه ولګېدله. دیو بالکل په مانزه کې ورته هېڅ خیال رانلی سوچ به راونه ګرځېده چې یعنې ما زما خوا ته لا څه شی ولګېده او که نه دا بنیادی طور باندې د الله رب العالمین د خشوع اثر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې با کله په مانزه کې ودرېده نو داسې به ښکاره کېده تا به ویله چې یو وچ لرګی چېرته د الله د یرې په یو ځای کې ولاړ دی. علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هغه چې به کله مانزه ته ودرېده نو د هغې رنګ مبارک به متغیر شو او هغه باندې به سترګې به د اوښکو نه ډکې شوې او مانزه ته چې به مخکې شو نو ویل به جاء وقت اداء الامانه التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. اوس د هغې امانت د ادا کولو وخت رالی چې هغه په اسمانونو او ځمکو باندې پیش کړی شوی. اسمانونه او ځمکې او غرونه د هغې نه ویرېدل چې موږ یې څنګه بار کړو. سلیم او علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ته ویل شو چې جناب ته چې کله د مانزه وخت شي تا ته داسې یو کیفیت عارضېږي دا ولې؟ هغه فرمایل چې خلک د دنیا د بادشاهانو مخې ته ودرېږي هغې ته داسې حالت راځي زه د بادشاهانو د بادشاه مخې ته ودرېږم زما ته به څنګه دا کیفیت نه راځي. سلیمان ابن طرخان رحمه الله په باره کې راځي چې هغه به کله مانزه ته ودرېده نو مخ مبارک به متغیر شو رنګ به سم سور شو او دا به ویل انی اريد القيام بين يدي الله عز وجل زه د رب کائنات مخې ته ودرېږم څنګه به ما ته تغییر نه راځي. سفیان الثوری رحمه الله فرمایي وایي که تا معتمر لیدلی وی چې هغه په مانزه باندې به ودرېده تا به ویله چې اوس مړ کېږي دومره خشوع دومره عاجزي به ورپکې وه.
دغه رنګ خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه به ولاړو او یو آیت به په مانځه کې تکرارو او هغه به جړلې یو ورځ دا آیت تکرارو چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. او دا آیت لسته تر دې پورې چې سترګونه اوخ کې روانه تر دې پورې چې سبا پورې دا یو آیت لسته او هغه جړلې. الله رب العالمین دې زموږ استاد په منځونو کې خشوع پیدا کړي. آمین یا رب.